یو ملګري پوښتنه کړې ده چې په مانځه کې انسان ته ولې غلط خیالات او سوچونه راځي. د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک ته یو ورځ یو يهودي راغی. هغه ورته ویل چې ما اورېدلی دی چې مسلمان کلم عبادت کوي، نو هغوی ته په د عبادت په دوران کې، د مانځه په دوران کې غلط خیالونه، غلط سوچونه او فکرونه راځي. او مونږ چې کلم يهوديان عبادت کوو، نو مونږ ته په منځونو کې غلط فکرونه، په عباداتو کې غلط سوچونه دا نه راځي. علي رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته جواب ورکوي، ورته فرمایي چې زه ستا نه پوښتنه کومه، یو د مالدار سړي کور دی، یو د غریب سړي کور دی. د مالدار سړي کور د مال نه ډک دی، د غریب سړي کور کې هیڅ هم نشته. یو غل راځي، هغه غلا کوي، نو اوس دا غل چې غلا کوي دا به د مالدار سړي د کور نه کوي که د غریب سړي د کور نه به کوي؟ دی به د غریب سړي کور ته ورځي که د مالدار سړي کور ته به ورځي؟ یهودي ورته وایي دا خو ښکاره خبره ده چې دی به د مالدار سړي کور ته ورځي. نو علي رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې همدغه وجه ده چې د مسلمانانو په زړونو کې ایمان دی، نو د هغې د وجې نه هغه ته شیطان ورځي او زړونو ته ورته د عبادت په دوران کې بد او غلط او قسم دنیاوي سوچونه او فکرونه ورچوي. او ستاسو يهوديانو زړونو کې ایمان نشته دی، نو د شیطان څه کار دی چې تاسو ته درځي او تاسو ته خیالات او سوچونه په عباداتو کې درچوي. نو دا مین وجه چې دا چې په مانځه کې دا شیطان غلط سوچونه یا فکرونه یا بد خیالات دا مسلمان ته ورچي، نو دا علي رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې دا د ایمان وجه ده چې د په زړه کې ایمان دی، د هغې په وجه باندې دا شیطان راځي او د زړه ته دغه قسمه سوچونه او فکرونه ورچي. نو دا د مسلمان د ایمان په وجه باندې